د رمضان المبارک په میاشت کې د تلاوت اهتمام کوي. تلاوت په کثرت سره کوي ځکه چې په دغه میاشت کې قران کریم نازل شوی دی او دغه میاشت د داوود قبولیت میاشت دغه بختور میاشت بختور سره هغه دی خوش نصیب سره هغه دی چې هغه په دغه میاشت کې په کثرت سره تلاوت وکړي. متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن دامت برکاتهم الله تعالی د په عمر کې زندگی کې عمل کې په هر شي کې برکت وشي. استوز دا معمول د چکیم خالق ته دنه بیعت وي د سره تعلق وي بیا یخت دغه نصيحت کو چې کته حافظ وي بیا د رمضان المبارک نه بغیر عام وخت کې یواسي پورا کم از کم تلاوت ضرور کا او چې کیم سره غیر حافظ وي قران کریم حفظ کړای نه وي د یغ د پورا کم از کم یو پو او کاویلای شي نیمه سي پورا تلاوت دا ضروری دی چې چا مصروفیات وي او چې څوک فارغ وي د یغ د پورا خو زیات تلاوت دی. دا سه رمضان مبارک په میاشت کې چې کیم سره حافظ وي د یغ د پورا لاس سي پورې تلاوت دا کم شي دی او کم از کم غیر حافظ پورا یواسي پورا تلاوت دا ضروری دی. نو د تلاوت اهتمام کوي د تلاوت کوشش کوي او رمضان مبارک میاشت کې د ختم قرآن دغه اهتمام کوي. دمر زیات فضیلت ده چې په یو حرف باندې الله تعالی لاس نه کوي ورکوي. من قرأ حرفا من القرآن فله حسنه والحسنه بعشر امثالها. الله تعالی لاس نه کوي ورکوي په یو حرف باندې الف صرف الف باندې لاس نه کوي ورکوي. او دا چې کیم حافظ قرآن باندې عمل کوي یخت الله تعالی څومره مقام ورکړي دی. حدیث کرتی من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامه چې کی حافظ سره وي قرآن باندې عمل کوي الله تعالی د مور پلورته د قیامت پر ورځ تاج ور پسر کو. تفسیری واقعاتو الله تعالی دمره عزت ورکوي دمره احترام په نگاه سره کوي خصوصا معتکفین حضرات هغه د تلاوت د زیات اهتمام کو د نوافل د زیات اهتمام کو په چار دو چې د نوافل اهتمام وکي د تلاوت زیات اهتمام کم از کم معتکف سړي د پوره لاس سي پوره تلاوت د ضروري دی. مسلم شریف کې حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه دا یو روایت نقل شوی دی. مفهوم یې دا دی چې نبی علیه الصلاه والسلام نه حضرت ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه دار ودلی دي چې نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو په کثرت سره تلاوت کوئ تلاوت کوئ قران کریم یې ځکه چې د قیامت پر ورځ باندې وو قران کریم د توس سفورش قران کریم او د ویلین کې سړی سفور شي د یغه سفورش کو د یغه شفاعت کو نو هغه وخت په ځړه کوي چې په یغه وخت کې د تو د امداد کړلول هیڅوک نه وي قران کریم د تو شفاعت قران کریم د تو سفارش کو چې یا الله د سړی خو د متلاوت کو یا الله د خو زغه په هر حالت کې په یو حالت کې نه پریشي دای ک بیمور وو ک په هر حالت کې وو د متلاوت ک الله تعالی د قران کریم سفارش کوي. دغه وجنه د تلاوت او د زیات اهتمام کوي.